په هرات کې را پاسېدلی مولا انصاري څوک دی او څه غواړي او چا لپاره کار کوي. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. مولوی مجیب الرحمن انصاري هغه وهابیزم ته متمایل بانفوذه هراتي دیني عالم دی چې د ګذرګاه په جامع کې په سیاسي دیني توګه ستر شوی او په وروستیو کې په شیعه مذهبیانو له لفظي حملو په خپل سر د امر بالمعروف د یو محلي تحریک په جوړولو د رسنیو او خلکو د تبصرو سرته راغلی دی. نوموړی له څو کلونو د قلندري کسانو، مریدانو او کاکاګانو څو حلقې لري چې نوموړي ته خاص ارادت لري، ان تر دې چې د یوه ډله پلویان ځانونو ته د فدایانو نوم کاروي. انصاري په خاموشانه اما تدریجي ډول له اقتصادي او نفوذي پلوه په تیرو 5 کلونو کې پوره پر ځان بسیا شوې ده. کله چې اسماعیل خان د هرات والي و، د خپل سیمه سیاست او دیني محلي نفوذ لپاره له هراتي عالمانو سره چې هغوی هم لکه مولوي خدایداد او نور سیاسي تمایلات لري اختلافات زیات شول. په انصاري باندې تمرکز او د هغه نازولو ته مخه کړه. خلک وایي هغه د هرات د علماو د شورا په مقابل کې راپورته کړ، خو وروسته تر ټاکلي هدف ډیر مخته لاړ او په تیزۍ سره لاړ. معلومه نه ده چې اسماعیل خان د هغه د ټولو برنامو تر شا وي، اما ښې خپل منځي اړیکې تاییدېږي. په مولوی انصاري تور دی چې څو کاله وړاندې په محرم کې خلک لاریونونو ته راوایستل. هغه لاریونونه بیا په تاوتریخوالي واوښتل او څو تکیه خانې پکې وسوځول شوې. دغه راز څو کاله وړاندې په هرات کې د یونما د دفترونو د سوځولو لپاره راوتلي قهرجن معترضین هم د ته متمایل ګڼل شوي دي. مولوی انصاري په 1990 کال کې د لومړي ځل لپاره سعودي عرب ته موقت لپاره لاړ دی، خو په 2014-2018 کال کې سعودي عربستان ته د دیني زده کړو په پلمه تللی و او 2 کاله هلته پاتې شو. د هرات د ګذرګاه په سیمه کې په 200 جریبه ځمکه جوړ کړی عیدګاه فکر مرکز دی او له سعودي له راتګ سره سم تر اوسه له همدې ځایه ویناوې کولې. کله به دا ویناوې توندې، کله به اصلاحي وي، خو د انصاري په شهرت کې دې منبر او ویناو خپل فوق‌العاده رول ولوباوه. په مولوی انصاري تور دی چې له یو لوی دیني شخصي کمپلیکس لپاره 4 کاله وړاندې بیخي زیاته دولتي ځمکه غصب کړه او هلته د دیني مدرسې، درسي ودانیو، لیلو، شنې ساحې، لوبې میدان او خوړنځیو لپاره 15 ودانۍ جوړې کړې دي. د په خپل سیستم کې د دارالفتح ویډیو اډیو پروډکشن محکمه او نور مجهزې برخې لري.